السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو، د دې چینل څخه په تاسو د یوټیوب ویډسنس او سره د نورو هغه ویب سایټونو په اړه ویډیوګانې راځي کوم چې انلاین پیسې ورکوي. یا تاسو غواړئ انلاین پیسې وګټئ یا کوم یوټیوب چینل لرئ کومه ستونزه لرئ کولی شئ که موږ ته کمنټ وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله تاسو ته به د ټولو مشکلاتو حل زموږ په چینل کې پیدا شي. نو اصل کې زموږ ویډیو چې د نن د ریوز کانټنټ په اړه ده. تیره ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي زما د دې چینل مونټایزیشن چې و د 9 میاشتو راهیسې ډیسیبل و او بلکل نه د ایډسنس د چینج کېدو لاره ونه ایسي. بیا ما تاسو کولی شئ هغه ویډیو لینک هم زه په ډسکرپشن کې ورکړم چې څنګه ما دا چینل بیرته انیبل کړو. نو کله چې دا چینل انیبل شو، د دې چینل د پیس انیبل شو، د مخکې مونټایز چینل و، نو په هغه وخت ما ته فورا ایمیل راغی چې تاسو چینل چې د هغه مونټایز د یوټیوب لخوا اکسپټ شو. نو کله چې 2 ورځې وروسته دا چینل چې د ما ته یو بل ایمیل راغی چې تاسو کتلی شئ دا ایمیل ده چې ستاسو چینل چې د په اخري ځل کتلو کې د یوټیوب لخوا چې وکتل شو، نو ستاسو چینل کې داسې څه و چې هغه د یوټیوب پالیسي سره سم نه و. نو ځکه موږ ستا چینل د 10 ورځو لپاره بند کړو، د چینل مونټایزیشن 10 ورځو لپاره بند کړو. نو که تاسو غواړئ چې دا بیرته انیبل شي، نو تاسو کولی شئ چې 10 ورځې وروسته ریپلای وکړئ او هغه کوم ویډیوګانې چې پکې دي هغه یا ډیلیټ کړئ یا ایډیټ کړئ. نو بیا کولی شئ ریپلای وکړئ که ستاسو واچ ټیم او هغه سبسکرایبر چې دی هغه پوره وي. نو دلته ګورئ، تاسو کتلی شئ دلته په 14 د جنوري باندې دا زما دا چینل چې و دا بند شو، د یوټیوب مونټایزیشن یې بند شو. اوس بیرته به دوم ځل د ریپلای لپاره چې دا هغه به فبروري 14 د فبروري 2020 باندې به زه بیرته دې ته ریپلای کوم چې زما دا چینل بیرته انیبل شي مونټایزیشن. نو دا اصلا کې دا ریوز کانټنټ له وجې چې دا اوس نن سبا ډېرې زیاتې چینلې بندېږي. زما خپل هم تقریبا یو بل چینل په 2018 کال کې بند شو، د مونټایزیشن یې بند شو. خو کله چې ما دوم ځل ریپلای وکړ نو د هغه تر اوسه پورې انډر ریویو ده او نه ریجیکټ کېږي او نه اپروو کېږي. تر اوسه پورې هېڅ حال نه معلوم نه ده. څو ځله ما د یوټیوب سره هم اړیکه ونیوله، د ایمیل له لارې او د لایف چاټ له لارې هم ورسره خبرې وکړي. صرف هغه یو خبره نیولې چې بس ته انتظار وکړه کله چې ستا د چینل کتنه وشي نو ستاسو چینل بیا فعاله کېدی شي. موږ اوس نسو ویلی چې ستا چینل کې دا مشکل ده یا نشته. کله چې ستا د چینل ریویو یا کتنه وشي نو بیا به تا ته د یوټیوب لخوا حل درکړل شي چې دا کې دا مشکل ده. نو تاسو کتلی شئ دا چینل ده او دا به 14 د جنوري بند شو د مونټایزیشن، او د یو بل چینل چې ده دا نو بیا په 19 د فبروري، یعنې صرف 15 ورځې کې زما 2 چینل مونټایزیشن د ریوز کانټنټ له وجې بند شو. د ریوز کانټنټ چې ده دا اکثره خلک فکر کوي چې صرف د یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډ کړي او بیرته یې په یوټیوب بل چینل کې اپلوډ کړي نو دې ته ریوز ویل کېږي. ریوز ډېره کمه دي. که چېرته د فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کړي او په یوټیوب چینل یې اپلوډ کړي هم ریوز کې راځي. چېرته د واتساپ ویډیو په یوټیوب باندې اپلوډ کړي هم په ریوز کانټنټ کې راځي. نو ډېر ریوز کانټنټ کې که چېرته د ګوګل نه عکسونه یا انځورونه چې دې راواخلي او په خپلو ویډیوګانو کې استعمال کړي هم په ریوز کانټنټ کې راځي. نو دا ریوز کانټنټ چې د ډېر مشکلات یې خلکو ته جوړ کړي دي. نو د دې مخنیولو لپاره ښه به دا وي چې کله ستاسو مونټایزیشن چې د ریوز کانټنټ له وجې د 10 ورځو لپاره بند شي، نو ټولو ښه خبره دا ده چې تاسو په چینل کې چې څومره ویډیوګانې تاسې وګورئ، که تاسو په ویډیو باندې یعنې په 100 کې 10% هم په دې باندې شکمنه چې یاره په دې ویډیو کې یو څه شته پردي ماپ استعمال کړي، یا مې د واتساپ ویډیو پکې اپلوډ کړي، یا د فیسبوک ویډیو ده، یا مخکې دا ویډیو کېدای شي په یوټیوب کې اپلوډ شوي، یا مې عکسونه کوم داسې عکسونه چې ما د ګوګل نه اخیستي نو هغه ټول ځینې ډیلیټ کړئ. کله چې تاسو بیرته ریپلای وکړئ نو ستاسو چینل مونټایزیشن به ډېر زر بیرته انیبل شي. زما د دې چینل مونټایزیشن یو ځل مخکې هم د ریوز کانټنټ له وجې ډسیبل شوی. کله چې ما ورته ریپلای وکړ تقریبا
په 2 ورځې کې بیرته انیبل شو، خو نه پوهېږم د دونه لپاره بیا بند کړو مونټایزیشن. زه نه پوهېږم چې دوی څه غواړي، او زه فکر نه کوم چې ما په چینل کې دومره ریوز کانټنټ وي. بعضې چینل دي چې موږ یې ګورو په ښکاره داسې کاپي ویډیوګانې اپلوډ کوي، مګر نه بندېږي د هغه مونټایزیشن لپاره ده. خو بیا هم پام کوئ چې کله هم تاسې ویډیوګانې اپلوډ کوئ هر څه خپل اپلوډ کړئ. نو د دې چینل د لاسه ډېر ستړی شوم، ځکه چې ما دا کار په 2014 کې په یوټیوب کې کار شروع کړی و، تر نن ورځې پورې بند شو، خلاص شو. ریوز کانټنټ او ډوپلیکیټ ته پلانه دا ده تاسو کولی شئ چې خپل چینل کوم کار چې ستاسو ده وي هغه خپل کار وکړئ، د پردیو نه څه نه جوړېږي. نو دا و د ریوز کانټنټ په اړه معلومات. که تاسو وایئ چې ریوز کانټنټ ری یوز مطلب یوز خو استعمالېدلو ته وایي، ری یوز یعنې دوباره استعمال ډسیبل کوئ. که د فیسبوک ویډیو راواخلئ او په یوټیوب باندې اپلوډ کړئ، ځکه چې د هغې هغه سایز او کوالټي دې ته معلومېږي چې دا ویډیو چې یو ځل مخکې په یا فیسبوک یا واټساپ کې اپلوډ شوي، ځکه چې د هغې سایز ډېر خراب شي. نو که تاسو غواړئ چې تاسو کار وکړئ د هر وخت لپاره، نو دا ریوز کانټنټ نه به ځان ساتئ، ځکه چې دا ډېر مشکلات خلکو ته جوړوي. یو ځل ستا چینل 2,40,000 ملت یعنې 4,000 ګنټې پوره کوي، 1000 سبسکرایبر پوره کوي، بیا چې ستا چینل مونټایزیشن انیبل شي، نو بیا درته بېرته یو میسج راځي چې ایمیل راځي چې ستا مونټایزیشن چې د هغه د 150 ورځو لپاره ډسیبل شو. ښه خبره به دا وي چې تاسو کوشش وکړئ چې د بل چا ویډیوګانې هېڅ هم مه پکې استعمالوئ، مه د بل چا اډیو، نه د بل چا ویډیو، لوګو، ایمیج، عکسونه، هېڅ هم پکې مه استعمالوئ. ستاسو چینل چې د هغه که یو ځل مونیټایز نه وي، به د هغه د بندېدو خطر نه وي. نو دا و زموږ نوی ویډیو چې تاسو ته د ریوز کانټنټ په اړه معلومات درکړو، او زما د دې 2 چینلو په اړه چې د ریوز کانټنټ له وجې صرف 15 ورځې کې 2 چینل صرف زما دا بند شو. نو د نورو خلکو به تاسې فکر وکړئ چې څومره به بند شوي. نو کله چې د دې لپاره بیرته ریپلای وکړم یا مونټایزیشن انیبل شي، انشاءالله تاسو ته به زه ویډیو جوړ کړم چې دا څنګه شو، یا انیبل شو یا داسې انډر ریویو لاندې پاتې دي. زه به کوشش کوم چې هغه کوم باندې زما شک وي هغه ویډیوګانې ټولې ډیلیټ کړم، نو بیا کېدای شي ډېر زر راته مونټایزیشن بېرته فعاله شي. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان ښه وخت.